ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسي جرګې کوو. ولسي جرګې له ناتونمان وزیرانو او د ملي امنیت رئیس لپاره رایه وکاروله. ښځو چارو وزارت ته نومان وزیر حسینې صافی او اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته نومان وزیر طاهر ظهیر پرته نور ټولو د ولسي جرګې څخه د باور رایه ترلاسه کړه. ولسمشر غني د رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني په هغه جلسه کې چې مرستیالان وي قاضي القضات او لوی څارنوال پکې ګډون درلود ویلي چې د کابل پوهنتون د برید مجرمین دی ژر اعدام شي. ولسمشر غني د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله او جهادي مشر استاد سیاب سره کتلي. په دغه کتنه کې د سولې پروسې او د ملي مصالحې عالي شورا د جوړښت تر څرنګوالي او د لومړنۍ غونډې د جوړېدو په اړه بحثونه شوي. عمران خان د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي د تیر په پرتله د افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ښې شوې. عمران خان ویلي ټولې نړۍ ته معلومه ده چې د پاکستان په هڅو په افغانستان کې د سولې خبرې پیل شوې. د اسلامي همکاریو سازمان یو ځل بیا د افغانستان جګړه ناروا وبلله او پر ټولو اسلامي هیوادونو یې غږ کړی چې په دغه هیواد کې روانه جګړه تحریم کړي. قطر سرچینې وایي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو طرز العمل په 21 مادو کې نهایی شوی، خو دغه مادې به نه رسنیزې کیږي. خو لا هم د مقدمې په اړه اختلافات شته او بحثونه روان دي. وروستیو کې یو څو ښه خبرونه راخلو. هیواد کې سږکال د کبانو 350 نوي فارمونه جوړ شوي. کندهار کې د خرما او 25 جربه سوداګریز بڼونه جوړیږي. او له پکتیا خبر داده چې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د جلغوزیو حاصلات له 14,000 میټریک ټنو اوښتي چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي. وروستی او بد خبر بیا دا دی چې وروستیو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي او هره ورځ له 200 پورته پیښې ثبتېږي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای وسپارم. د الله په امان.